د بعلبک په ښار کې چې نن ورځ هم موجود او مشهوره دی د بني اسرائیلو څخه یو قوم پیدا سو او دا خو درته معلومه ده چې شاوخوا منطقې ټوله په بني اسرائیلو ډکې سوه. نو د بني اسرائیلو یو قوم د یوه بد عبادت شروع کړي چې هغه بد ته یې بعل ویل او دغه ښار هم په دغه خاطر بعلبک وبلل سو چې نسبت یې و دغه بد ته کیږي چې بعل ورته ویل کېده. الله عز وجل و دغه بدپرست قوم ته یو مکرم نبی راولېږه چې په قرآن مجید کې هم ذکر شوی دی چې هغه نبی الیاس علیهم السلام او الیاسین هم ورته ویل کېږي چې شجره په داسې ډول سره ده: الیاس ابن یاسین ابن عازار ابن لعیزار ابن هارون علیه السلام. الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي: وان الیاس لمن المرسلین، بېشکه چې الیاس خامخا د مرسلانو څخه دی. اذ قال لقومه الا تتقون، کم وخت چې خپل قوم ته وویل ایا تاسې د الله عز وجل د عذاب څخه نه بیریږئ؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، ایا تاسې عبادت د هغه بد کوئ چې نوم یې بعل دی او د هغه ښه خالق عبادت پرېږدئ؟ الله ربکم ورب آبائکم الاولین، الله عز وجل ستاسې او ستاسې د اولو پلرو رب دی. فکذبوه فانهم لمحضرون، پس دوی د الیاس علیه السلام تکذیب وکړي نو خامخا دوی و دوزخ ته حاضر کړل سوي دي، مړه کېږي او بیا د خپل عمل په سزا رسول کېږي. الا عباد الله المخلصین، مگر د الله عز وجل خاص بندگانو د ده علیه السلام تکذیب ونه کوي نو خود د عذاب څخه خلاص وي. وترکنا علیه فی الاخرین، او موږ پر دغه الیاس علیه السلام په وروستنیو خلقو کې مدح او ثنا پرېښول، یعنی تر ده وروسته خلق به پر ده علیه السلام ښه او ثنا وایي. سلام علی الیاسین، د الله عز وجل د طرفه دي پر الیاسین علیه السلام سلام او سلامتیا وي. انا کذلک نجزی المحسنین، بېشکه چې موږ و نیکو بندګانو ته دغسې نیکه او ښه بدله ورکوو. انه من عبادنا المؤمنین، بېشکه چې الیاس علیه السلام زموږ د خاص مؤمن بندګانو څخه دی. علماء کرامو د الیاس علیه السلام د قصې څخه د کم شي ذکر نه دی کوي، بې له دې څخه چې هغه په بعلبک کې و او خپل قوم یې و توحید ته دعوتاوه او قوم یې تکذیب وکړي. په یوه روایت کې وایي چې قوم یې پرېښاوه او دی علیه السلام پټ او لادرکه سو، او په بل روایت کې وایي چې الیاس علیه السلام وفات سو. ده علیه السلام په خپل ټول ژوند خپل قوم و توحید او حق لارې ته رابلی، خو هغو ایمان نه راوړي. د تاریخ او تفسیر په ډیرو کتابو کې لیکل شوي دي چې الیاس علیه السلام تر اوسه هم ژوندی دی، او وایي چې خضر علیه السلام هم تر اوسه ژوندی دی. مقصد دا چې ډیر داسې روایتونه شته چې وایي خضر او الیاس علیهم السلام دواړه تر اوسه ژوندي دي، خو دا ډیره لو خطا ده. حتی ځینې علما داسې وایي چې د انبیا علیهم السلام څخه 4 نفره ژوندي دي، 2 یې په مځکه کې دي او 2 یې په اسمان کې دي. هغه چې په اسمان کې دي ادریس او عیسی علیهم السلام، الله عز وجل و اسمان ته پورته کړل، او هغه 2 چې په مځکه کې دي الیاس او خضر علیهم السلام دي، چې دا ډیره لو خطا ده، بلکې ټوله وفات شوي دي بې له عیسی علیه السلام څخه چې الله عز وجل اسمان ته پورته کړي، او پر مځکه هیڅوک ژوندی نه وي پاته او نسته. داسې روایتونه هم شته چې وایي خضر علیه السلام و ځینو خلقو ته ښکاره کېږي او ویني او داسې نورې خبرې چې دا ټوله جوړې شوي خبرې دي. په صحیح حدیث شریف کې راغلي دي، هغه چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي. پس له هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه شپه د ماخوستن لمونځ ادا کړ او صحابه کرامو ته مخ راواړو او ویې فرمایل: ستاسې دغه د نن شپه مو ولیدل؟ هغه وویل هو. نو یې وفرمایل: تر نن شپې 100 کاله وروسته د مځکې پر مخ هیڅوک نه پاته کېږي، یعنی دغه د نن د موجودو انسانانو څخه به 100 کاله وروسته هیڅوک نه وي پاته، چې د حدیث شریف لفظ داسې
أرأيتم ليلتكم هذه؟ قالوا نعم. قال فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحدا. يعني چې سل کاله تیر سي دغه د نن ټوله موجود انسانان چې د مځکې پر مخ دي ټوله به نه وي، مړه کېږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅوک نه ځنې وایستل، ټوله موجود انسانان یې یاد کړل چې دا صریح او ښکاره دلیل. هر هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د مځکې پر مخ ژوندي او موجود و، تر 100 کالو زیات نه پاتې کېږي، خامخا مري. پس له الیاس علیه السلام څخه یسع علیه السلام په نبوت سره اختیار کړ شو.